الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دغلطه اولی کئی چه بدر قیدیان دا اخلاص کل پا بدل او پا عوض بانی بعضی دا دوی نمون دا قیدیانو مسئلہ شروع کروا یاد در سمو شروع کرو نا ابتداءن خمون دا خبر کولا چی جنگی قیدی قتلول دا مولی کرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کل هم جنگی قیدی قتل کرے ندے پیغمبر علیہ السلام پا ژوند کی دا دی مثال نشتا البته کوم کسان چې قیدیان شو او قتل شوی دا د جنگي قیدی په حیث نه دا د وار کریمینل په حیث باندې یا په یو بل جریمه کې دای مطلوبو چې دا غیر جریمه په اساس باندې دوی تر قصاص حکم متوجه وو یعنی قتل عمد کړو څه کړو قتل عمد بلکې اکثر داسي وو چې کولډ بلډډ مرډر کړو څه کړو یعنی دا څنګه چې سړی اریټیشن هغه کې بیا هم څه ایکسکیوز پیدا کیږي نه کوډ بلډډ مرډر لکه د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د لور مرډر هغه کوډ بلډډ کړو خو پیغمبر علیہ السلام بیا هم چې هغه سره اگر چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیکلیئر کړ چې دې وانټډ دی دې به قصاص کو صحیح خو چې هغه سرندر شو او کلمه ویله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معاف کو نو ما تاسو ته ویلو چې لس یا دیار لس کسان لس یا دیار لس روایت لس یا دیار لس کسان په مکه فتح مکه په موقع هغه چې پیغمبر علیہ السلام ډیکلیئر کړو چې نه بمړو خو بل عاقبت صرف 3 کسان یې مړ کړل ځکه بقایا هغه سرندر شو کلمه ویله نو اسلام ستاسو د وار کرایم معاف کو خو چې چاته د انډیویډوال حق متوجه چاله پلان مړ کړو بلا وجه چاله پلان مړ کړو نو خدا سے نہ ڈراپ کے دے پر دے حق خدا سے نہ ڈراپ کی نو دا دلور چه دا نظر تو ہے مکہ نو قدای کوم حق اللہ و تو خبر انتظار کوا دے سڑے مسلمان شه دا سڑے او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې خپل لور ولی وارثو هغه ورته بلډ معاف کو اوس دې خبره دین کړه پیغمبر علیہ السلام د خپل لور سو ولی وارثو او سره چا پلار چا وځو صحیح مقتول جی وہی سے معاف کوم نو موږ نه جوړ جنا پاسي کوي صحیح البته کم 3 کسان چې مړ کړل دا غي وارثانو ته پیغمبر علیہ السلام اپروچ وکړ چاته فرخانه دا هغه چې کم کسان مړ کړو هغه ته څوک اپروچ دی وارثانو ته وکړ چې کتا سو معاف کړي نو غي انکار وکړ بل موږ قصاص پیغمبر علیہ السلام اسقط خو نشه معاف کول خبر دین کی لاله دے باب کی ماتا سے خبر کوي چې حجاج ابن یوسف عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ جنگی قیدی وړاندې کړه مړولو د پر عبد الله ابن عمر انکار وکړ عبد الله ابن عمر اصل کې حجاج سره پر وړاندې کو هغه ځان الله ورته ہے چې عبد الله ابن عمر کو نه لوی اتارټي هغه د حرکتو کې نماز طرف او خاصم شوق خبر دین کړه د بدر قیدیانو کې 2 کسان عقبہ ابن ابي معيط لکه د قاتلو عقبہ ابن ابي معيط او نضر ابن حارث نضر دواسه نضر ابن حارث د دې 2 کسانو د قتل پیغمبر علیہ السلام حکم کړو د تاسو لیکلو د احد قیدیانو کې ابو عزہ شاعر دا قتل کا فقط د خیبر قیدیانو کې کنانا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بخپل دور خلافت کې صرف یو قیدی مړ کړ او داغه وجه دادا
چې هغه د مسلمانانو جنگي قیدیانو ته ډېر ټارچر کړی، د مسلمانانو جنگي قیدیان ډېر ټارچر کړی. د دې وجه فقها وایي چې حالاتو ته وګورئ د جنگي قیدیانو باب کې، یعنی کیس باقی انڈیویجول ٹو انڈیویجول. اس بنیادی مسئلے نمبر اول کہ جنگی قیدی مسلمان شي خود قتل صورت نشته پښتا. نمبر دویم د جنگی قیدی قتل بجائز وي کاغه په نورو جریمو کې مبتلا و، لکه خلک ټارچر کول، د خلکو عزتونه او عصمتونه لوټ کړي، هغه سره خو جنگ تعلق نشته پښتا ورته. نمبر دویم جنگی قیدی به قتل شي کاغه نور جرایم ارتکاب کړو، د خلکو میان دي خوان دي بے عزت کړي، په عرض او عزت ال حمله کړي، او صغلا صداقه چې ورکیله جنگی قیدی په هیڅ نه، هغه یو وحشي حیوان دی، اساس درنده دی. نمبر دریم چې د چا د قتل فیصله وشوه نو تعذیب ورکول ولا جایز نه، چې لومبه ژوندې راکاږه په لار کې څوک ورته ژوندې په پړی کې ولا په کې ولا پړې واچو لومبه راکښ کا او بیا دغه نه پاسه مړ کا نه به خو د قتل حکم دی، بس نو فوري تورې څوک ځکه تعذیب جایز نه دی. تعذیب د تعذیب خو له سزا ورکې، نو چې تعذیب سزا ورکې خو بس قتل انتها ده. او د جنگي قیدیانو لپاره حکم سره چې سبا ور سره کول شي. نمبر اول چې د اوربند نه بعد به طور احسان رها کی چې زې خدای مو ورکړه، صحیح شه دروازه ورته کولاو کی پیو بس. او چې څو پورې دې په قید کې نو د شریعت حکم دی چې خیر برتاو ور سره کوي، څنګه سلوک پکې ور سره ښه سلوک ور سره کوي. بیا دې ما چې رها کې نو یا مفت رها کا نمبر اول، یا د عمل بدله کې رها کا چې وای ته خو آرکیټیکټ یې، ته خو انجینیر یې، نو ته مونږ د یو څو بلډینګونو نقشې تیارې کې چې هغه دې کړه مکمل کړي then you are free. صحیح شو؟ ته خو د سافټویر انجینیر یې، مونږ له سافټویر کې لږ کار وکړي، دا زموږ فابریکه ده ډیفیکټ پکې دا برابر سیټ کې فلاني د سیلیکان ویلي کې یو بل دا برابر سیټ کې چې دا کارخانه یې سور سیټ کړي د فری. درېمه خبره چې د قیدیانو بدله کې رها کی، رها کوي خو چې هغه د مسلمانانو قیدیان رها کی، تبادله ایکسچینج. او بلا مسئله چې مالی غي وس په واخلي پیسې رین سموي ورته. سهيل ابن عمر چې دا د مکه معظمه د خلکو ټیبل ټاکر و، یعنی مخالفین سره ټیبل ټاک چې به کو نه ای طرف نه بچا کو. سهيل ابن عمر زکه ډېر حاضر دماغ سره غواړي، ټیبل ټاک کې څه غواړي، او چې کله موقع نستا خبره یاد دی صحیح چې تکور تلل شي او بیا الته وای چې او now I came to know 2 + 2 makes 4. oh I should have said it. مرګري خبر اخلاص ده خبر you should have told them at that time that 2 + 2 make. چې په موقع خبره ونه کړه حاضر دماغ نه، نو چې حاضر دماغ نه خلک سړی سره خبره لا نه لګي چې ته خبره وکړه، هغه نو خبره یې. نو سهيل ابن عمر
په یو طرف ته ټیبل ټاکرو خو بل طرف ته د زبان دراز دی ډېره اوږده ژبه وه خرافې به ډېرې ویلې د خلکو ښځو پسې به لګیا وو د خلکو لوڼو پسې به لګیا وو صحیح ذلیلولې به په څه په ژبه پیغمبر علیه السلام خلاف به بکواس کوو دی چې کله په قید کې راغی بدر کې نو بعضې صحابه رضوان الله علیهم اجمعین خود ته ډېر سخت وسو چې دا خو ډېر بد اخلاقه سړی دی څه شی زباني بد اخلاقي ډېره کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یې چې ته خو دله په دې خولې او سوک ورکړې چې دا غاښ مات شي چې څه وشي چې د خبرو نه پاتې شي چې دا غاښ مات شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې جنگي قیدی له کما ولا غاښ مات کو الله به قیامت پر ورځ زمانه د هغې قصاص اخلي خبره ذهن کې راغله چې دا جنگي قیدی دی کما یې غاښ مات کړ قیامت پر ورځ به مانه الله د هغې بدله اخلي یمامه یو لویه علاقه ده څه شی یمامه د هغې سردار ثمامه ابن اصال ثمامه ابن اصال دواړه سی د مدینه منوره کې ونیول چې د پیغمبر علیه السلام د قتل په اراده راغله نو صحابو په شک پیدا شي دا سړی خو څوک څه دی خطرناک دی او دی چې راغی نو اقرار یې وکړ یو په دې خاطر راغلی د چې ونیول شو انویسټیګیشن کې څه وکړ اقرار یې وکړ د یمامه لویه علاقه ده د هغې ټول سردار چیف دی خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره داسې دښمني وه چې په ځای د دې چې خپل کسان یې رالېږلې په خپل راغلی دا د خیر کار ده په خپله کوم دا ډېر د خیر کار دی دا یې زه په خپله کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حکم وکړ وی دې پلر سره یې وتړئ کوم ځای سره یې وتړئ دې پلر سره یې وتړئ پته ولګېد چې الطاف جان هم بوډا شو الطاف جان به هم بوډا شو نو پلر سره تړلی حضور علیه السلام حکم وکړ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته چې دله د ښه خوراک انتظام کوو سردار سړی دی د غوړو زړه عادت دی د څه عادي دی د ښو خوراکونو عادت دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بوله پنیر او کوچان او روغن زیتون او خرماوي او شودې او اګز او هنی د دې انتظام یې وکړو صحیح دغه نو ډوډۍ دغه نو ډوډۍ هغه دوه کې په سعودي عرب کې مل د عربستان کې ملایده نه وربشي به خوري خدای په اړه وسکو دغه نو ډوډۍ پیدا کول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بکور نه راوته او راته منزله نو ثمامه ابن اصال کو دغه پیله سره تلل ریاض الجنت کې نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته یا محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ورته ودرېد وین احسنت احسنت الی شاکر وین قتلت قتلت زادم که احسان دی وکړه نو دا یو داسې سړي سره احسان دی چې هغه انګریټفل بالکل نه هغه فار ایور شکر گزار دی زما سره ویلیو شته زما سره ناز او اقدار او اخلاق شته زه احسان هیرولو والا نه یم هغې که قتل دی که یعنې ځان به یادو چې که سړی دی قتل که نو دا وینه ډېره ارزانه نه ده That's not a cheap blood. You will pay the price. That په هم ورکو ورسره ورسره ډېر لالي وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته مسکی شو لاړ ورته مونځ وکړ بل وخت بیا حضور علیه السلام منزل راوته د ورته بیا وکړه نو دا د معمول چې پیغمبر علیه السلام منزل راوته نو د خوا کې به راتېرېده به یا محمد صلی الله علیه وسلم ان احسنت احسنت الی شاکر وان قتلت قتلت زادم پیغمبر علیه السلام مسکی شو ورته لاړ په درې مرحله حضرت علی رضی الله تعالی ته پرېږده څنګه پرېږده بس الیک د لاړو وته مسجد نه اوت چې لاړو اوس خو مدینه ډېره خوره شوې ده د حضور علیه السلام د زمانې خو ټول ښار هی تقریبا دغه دا چې څومره جومات دی اوس نو بس چې بهر وتل دا ټول باغونه او د اوبو باوړای وي نو بدل ته یو باغ کې او بخور کېده د اوبو والا باید د کپڑے وېستې غسل وکړه څه وکړه او ځان پاک کړو واپس پیغمبر علیه السلام ته راکې نه ستو په مسجد کې ورته استا مخ
د خدای پزمکا د ټولو نه مکروه ترین مخزما په نظر کې صحیح شو او زه د خپل ځان نه بالکل نا امیدم ځکه تاسو تړلې مو زه راغلم د قتل په اراده صحیح جاسوس کو څوک نه معاف کوي که معاف کوي سپای څوک معاف کوي نو ورته احسان دې را سره وکړو ویسې څو وخت د احسان وکستا مخ د خدای پزمکا د ټولو نه محبوب ترین مخزما په نظر کې نه ماته کلمه وایي نو مسلمان شو چې مسلمان شو او تلو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اوس زګورم چې ستاسو دشمنان یعنی مکی والا زما په علاقه باندې خپل بچو له خوراک څنګه وړي ځکه دا غوي ټول تجارت د په لار د مکی والا ټول تجارت په څه په یمامه باندې نو یې زګورم چې یمامه باندې دا غي یو وشتیر شي په زرګونو خونه او شانو قافله بوه یې زګورم چې یو دانه قران ورسه نو واقعي بس دلار ته بنک او کڅو برال کینه وش به تواس ته سچو ور سره واغاسه بلا عاقبت مکی والا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ رجی زمونږ بچی له لګي بری پیغمبر علیہ السلام سمامه ابن اصال ته اطلاع ورکړه غنه دا کار مکوا پرېږده چې خوراکونه وړي دا امبارګو ملګوا دا امبارګو دا ملګوا اوس دا خو یو طریقه چې قیدی رها کړی شي دویمه طریقه چې قیدی نه غلام جوړ کړی شي او ما تاسو ته مسله ذکر کړې وه چې دا غلامي د اسلام کانسپټ نه دی دا کلاسیکل ټریډیشن روان دی بزنطین امپایر کې پرشین امپایر کې په هر امپایر کې هم دغه طریقه وه بلکې التما تاسو ذکر کړو چې غلامان په دوه قسمه وو یو هغه چې جنگي قیدی دی او بل هغه چې بای فورس به څوک نه سوچا باندې خرڅ کړ مسافرو په لار روان بس وبې نه وو صحیح او جی باری باندې خرڅ کړ دا زما غلام دی لزرا ډالر راک بس هغه غلام شو بس خرڅ دې بدل خبر ده کړه اسلام چې راغی دا دویم تصور په ټوټلی خلک دا سق زناور څوک سړې په زور نه ځي غلام ته جوړ کړي او هر چې داړم باندې تصور دی نو هغه په موچوال انډرسټینډینګ باندې بیس کوي سبانه کوي هغه یو موچوال شی دی چې کته زما قیدیان غلامان کې نو زبستانه سره کوم دا څه نه کوم چې ته زما غلامان خو زبستانه در پیډن دا زموږ ماما زمون دي نو شریعت اسلامي بنیادی تصور نه دی دا تصور د نظر ضرورت لاندې خپل کړه د سره وجه ځکه چې دا موچوال انډرسټینډینګ باندې روان دي او چې کله موچوالي حکومتونه په دې متفق شي مسلمان او غیر مسلم چې قیدیان به غلامان کونه then that will be the procedure ها بس خبر اخلاص ده نو دغه مسله چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او غلامانو جوړولو کې حریص نه و بلکې حتی اوسه به دا کوشش چې دی رهاشي دیو جن د بدر د قیدیانو باب کې او یا کسانو او عام خلکوم نو سوکو ټول چیفټینز سرداران له کوبای ابن معیط نضر ابن حارث دا غټ غټ خلکو د پیغمبر علیہ السلام خپل تر مبارک پکې ورته عباس او مسلمان نو رضی اللہ تعالی عنہ اذر پیغمبر علیہ السلام صرف تر نو د پیغمبر علیہ السلام یار عمر ځکه عمر کې صرف 2 کاله فرق نو هلک والی سره یو ځای تیر شي و نو په ډیره قوي دوستی و صحیح او چې لا مسلمان نو پیغمبر علیہ السلام سره مکه معظمه کې چې حضور به چرته مشن باندې ته به سره ملګری ایمان په نه وروړو عمر ګرځیا و خو سری جنگ مسله شو نو بیا خو د غیرت خبره اوس بیا پاتې کې دی نشه نو دیو پکې حضور علیہ الصلوۃ والسلام داسې قیدیانو خوا کې تیرېدو نو صحابه ته وی لو کان مطعم ابن عدي حيا لترکتهم له وکه مطعم ابن عدي ژوند دی نو ما ودا قیدیان ورته پرې خو دي او کراته اپروچ کړو نو ما بس کړو
مطعم ابن حدیث کو پیغمبر علیہ السلام چې کله مکه معظمه کې ډېر په ژوند راتنګ شو او سپورټر ترې ابو طالب هغه وفات شو او مؤیده شوه حضرت خدیجه هغه وفات شو او پیغمبر علیہ السلام باندې د خدای زمکه او اسمان د خلکو راتنګ کړل. صحیح. نو حضور علیہ السلام زید ابن حارثه چې دا حضور علیہ السلام متبنى اډاپټډ سن هغه ته زید دلته زما په خیال پاتې کېدل ډېر مشکل دي ورته پړې په تکلیف دي هغه یې څه کوي په طائف ته نه چلته پولیټیکل اسایلم وغواړو نو طائف ته راځه اتیا میلا سورہ مکه مزمن اتیا میلا پښو باندې ځوړ طائف ته راځه د طائف هر یو سردار دروازې ته راځ پیغمبر علیہ السلام هر قبیله د چیف سردار دروازې ته راځ هغه نه پولیټیکل اسایلم وته خټول انکار وکړو وې موږ د مکی والو د دشمنای مخه نه وینو سنوي یو خو مکی والا جنگیالی دي څه شي دي جنگیالی دي اته مدارا چې موږ ته مکی ته زو عبادت نه ځکه بیت الله ورټولو کعبه نو کوم مکی والا سره دشمنی پیدا کړم دا خو موږ ته بد عبادت هم ګران شي نه چې پیغمبر علیه السلام لا پناه ورنکړه او نه صرف دا چې پناه ورنکړه بلکې هغه دوره په خطر وو چې وسنه دا سړی زمونږ د پناه ورکولو نه بغیر دې تلیر نشي دلته پاتې نشي نو ځوانان راجمع کړل وې دا سړی په کان ولې چې وسی نو دا ټینیجر راکان هغه پیغمبر علیه السلام او زید ابن حارثه دواړه په کانو څنګه حضور علیہ السلام با دا سر یو دیوال شاتا بل دیوال شاتا یو کان براغه او بلګید بل براغه او بلګید زید ابن حارثه کوشش کو چې حضور علیہ السلام بچي او کان پودو لګي حسین رضی اللہ تعالی هم ټول بلیډینګ حضور علیہ السلام هم ټول بلیډینګ شار نه راوته ډیر د بلیډینګ حالت کې دواړه را روانو لار کې یو وادي ده ویلي نخله وي ورته نخله ورته ځکه وي د خرما ډېرې ونې وي پکې او بهیدون کې اوبه وي پکې صحیح ورته نخله صحیح موجوده معنا کې ایت قرض المنازل وي صحیح ورته قرض المنازل او هغه د حج په 5 میقاتونو کې یو میقات دی د جوړو مغالي فلایټ ځین قرض المنازل باندې تیریږي نو بس هغه د تورتي بس څو هغه فلایټ والا اعلان وکړي صحیح چې مین حجاج کرام now we are passing over miqat and this miqat is named as qarn al-manazil نو دا qarn al-manazil دا دغه ویلي کړي خبر دین کړه نو پیغمبر اسلام سوشپی اورځي دغه ځای ډیر شه د دوه درې وجو یو خدا چې ډیر په تکلیف شو نو لګ رسته کول غوښتل صحیح چې هیلینګ وشي نمبر 2 چې دا ځکونه لګ ټیک شي نمبر 3 لګ سیکلوژن کې پاتې شي منټل ریټریټ صحیح شو او سلورم چې سپلیننګ جوړ کی چې مکه ته اوس واپس تلې شو کنه خلک مو پریدي کنه ځکه باندې سړی خدا سي ها چې د وته د پاره خو پریدي خو بیا له واپس راتلو لپاره نه پریږدي نو حضور علیه السلام حضرت زید ورته یې سبق پیغمبر اسلام ورته یې سبق مکه ویجی بیا حضور اسلام بیا ازم خپل کړی نو پیغمبر علیہ السلام سے راتلو نو د مکی دو دریو چیفټین سره رابطه وکړه چې تما په خپل ضمانت باندې دنه بوتل شي او دا ټریډیشنو روایت چې چا به چیفټین سره رابطه وکړه هغه ځان د پرایزت غنو چې دا خو زه اهم سره یم هغه به اعلان وکړي چې پلانې زما پروټیکشن کې دی صحیح خو دواړو غټ سرداران ورته انکار وکړ وینا موږ نشو کولای پیغمبر علیہ السلام راغه غار حرا ته راغ کوم ځای ته غار حرا ته کوم ځای پیغمبر وحی راغلی و او آلته نه قاصد لګو مطعم ابن عدی ته دا مطعم ابن عدی دی دا هم لوی سردار دی مکی مطعم ابن عدی ته قاصد لګو ویتبنو ما په خپل پروټیکشن کې مکی معظمه ته دن نکړی شي نو مطعم ابن عدی مسلمان نو هغه بالکل نو خپل ځامن ولېګل پیغمبر علیه السلام پسې به دې په خپل پروټیکشن کې راولې
بیت الله ته بوځي چې د بیت الله طواف وکي او خلک ورسره تاسو وویني، خلک ورسره تاسو وویني چې او دا خدای پروټیکشن کړي. نو پیغمبر اسلام راوستو، حضور اسلام او دسو کو او بیا د بیت الله طواف وکړو. خلکو ته چې د مطعم بن عدي زامن دي پیغمبر اسلام سره، ابو جهل وکړه چې دا محمد صلی الله علیه وسلم څوک دی ورسره، د مطعم بن عدي زامن دي ورسره. ناغه فورن راغی د مطعم دروازې ته، اخو شیطان مصفوا بس دې شیطانت ته کنه بازه کار زمونږ ابو جهل بل کار لري. نو ابو جهل هغه د مطعم بن عدي داغه دروازې ترای دروازې والا مطعم راووت، یو څنګه راغله به بس یو کلیریفیکیشن به غسر وې تاسو د محمد میسج قبول کو صلی الله علیه وسلم کنه هغه ته پروټیکشن ورکړی. مطعم بن عدي ورته ما میسج نه قبول کړ، ما پروټیکشن ای بس دا کلیریفیکیشن وکړو. خبر ځین کړه نو دا مطعم بن عدي پیغمبر علیہ السلام سره دا احسان کړو، ځکه وې کوم مطعم بن عدي ژوند دی وې ار دې کسانو باپ کی ماته اپروچ کړو، ما ولټول پرې خو دي هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو کله احسان بدله کې با احسان کې د بنی قریظه د غدر په موقع. بنی قریظه يهوديانو د مدینه منورې سټیزنو، يهوديانو د مدینه منورې او سټیزن باوند دي چې سټیټ پروټیکشن وکړي. سبق د سټیټ پروټیکشن وکړي. اوس که خدای مکه په امریکا باندې مکسیکو والا حمله وکړه نو بس کو پروټیکشن وکړو ځکه موږ سټیزن دي. نو بنی قریظه یهود عادتي باوند چې سټیټ نه صرف د سازش باندې کې خلاف د سیسه باندې کوي بلکې د سټیټ با دفاع وکړي. دوی په غزوه احزاب کې، غزوه خندق کې دا 12,000 آرمی چې مدینه منوره باندې حمله آور شو، حضور اسلام خندق کې نسته او پوره 21 ورځې پیغمبر علیه السلام د خندق په دې سایډ باندې خپل 3,000 آرمی سره پروتو. 21 ورځې شپې سورہ 21 days and night. اور گویا مدینہ منورہ بسیج ہوا، مدینہ منورہ چاپیرا نا محاصرہ ہوا. د شان بنی قریظه هغه دشمن آرمی سره دا معاهده کړی و چې سو کوم تاسو اٹیک وکړي مونږ به شانه په اٹیک کوو، تاسو به فرنٹ تاو کې مونږ به شانه کوو. او دا غدر هاي ټریزن څه شو هاي ټریزن. پیغمبر علیہ السلام چې غزوه احزاب نه فارغ شو جبرئیل ورته اطلاع ورکړه چې خلک لړل زو واپس وای چې زی واپس نو دا څه وکړي چې بس منځو کا او بیا بنی قریظه ځون تلام شه هغه دې خیانت کړی، ډېر زیاته اسلحه جمع کړی و او سلور زره اسلحه واخله هغه زمانه کې سورہ سلور زره مختلف اقسام د اسلحه د مختلف اقسام او اسلحه. تو پیغمبر علیہ السلام د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په مشرۍ کې یو ګروپ د سولجرز ورته ولېږه صحیح، خو چې هغه ورغه پیغمبر علیہ السلام یې چړم به فایند آوټ کو چې دوی اوس په خپل کړو باندې پښیمانه دي او کنه دي. ناغه چې ورغلل ناغه نه صرف دا چې پښیمانی ورکړه بلکې پیغمبر علیہ السلام ته بد ورته شروع کړي، کنځلې شروع کړي صحیح. او به هغه مونږه داسې غنی لکه دا مکی به سیوا د خلک مونږ به داسې وکړو سره مونږ به تاسو ټول سره داسې وکړو سرچپه او مزران کو داسې وکړو تاسو ته مونږ قوت نه معلوم. حضرت علی رضی الله تعالی پیغمبر اسلام ته اطلاع راوړي او داسې هغه مکمل ریبلیس دي، هغه مکمل باغیان شو. نو پیغمبر اسلام پسې ور روان شو. ناتر وځي یا سوار د سره د قبیله بسیج کړه ټول لوی زون دی او کوم طرف ته دا جنوب شرقی ته مدینه منوره جنوب شرقی زون دی. چې ایرپورټ ته دی نو د ایرپورټ نه وړاندې اټکاري غزون
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دوی بیسیک نو اخر دی تنگ شو څه شو محاصره کې تنگ شو پیغمبر ته پیغام راولېګو چې مونږه ثالث غواړو چې مونږه استامي اس کی فیصله وکړي پیغمبر علیہ السلام ورته تاسو وای ثالث څوک پکار دی ناغي ورته سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام ډېر صحابي دي قبیله اوس مشر دي او د پیغمبر علیہ السلام دراتلو نړوان دي هغه بني قریظه اتحادی وو بني قریظه اتحادی وو سعد ابن معاذ په دې غزوه خندق کې چرته و ګمنام غش راغلو او داغه په دامت لګیدل نو بلیډینګ روان نه د پاسه دونو بلیډینګ دومره زیات راګي لګیدل نو هغه بلیډینګ نو درېدل او داغه نه شهید شو نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې سات خو مریض ده خو تاسو ورته پیغام زما ورسو نه چې پیغام ورته ورسو نو هغه زما سوابلی مال راوړل هغه زمانہ کې د مصر دن کی ازدار سرلے لپاره مشهور یعنی په لوکل سرلے کې ها دا کار کوله بشه لوکل سرلے کې ممکن به استعمال او کوله نو دا هغه زمانه کوله اکرله ټیک کړه اکرله صحیح کنه نا غریب په اخر باندې رسول شو او ډېر په تکلیف پیغمبر علیہ السلام ته ځان راوړل چې تاسو حکم راغی زه حاضر حضور علیہ السلام چې سوخ را روانو اوس دا بني قریظه او اوچت زون باندې دا سه اوچت ځای دی هغه باندې دوی زون او ټوله علاقه نو البته لکه دې پورټرین ته چې او کې دا ټوله ویلي کنه ښکاری نو دوی په داس ځای چې مدینه باندې ټوله ښکارې ده نو چې استاد ابن معاذ روانو خپل یو خادم ورسره صحیح پیغمبر علیہ السلام صحابه ته وی قوموا لسیدکم د خپل سردار ته اوچت شي سو شي ورته احترام ورکړي اوچت شي او حضور احترام څومره ټیکنیکل یعنی میسج هغه ته ورک چې سعد ابن معاذ تاسو نظر کې محترم دي ځکه تاسو د سالسی منل دا او زموږ نظر کې ګورم محترم دي چې ډیر اورسیده موږ ټول ورته اوچت شي نو هغه ته میسج ورکړو چې دا فیصله وګوره حتمی فیصله مونږ ته نه واپس کیو خو تاسو ته واپس نشي صحیح سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے دا چې ورغه نه ایته وې تاسو زما ثالثي غوښته که پیغمبر علیہ السلام تاسو ته معلوم پیش کړی دی نه مونږ غوښته دا وین چې څه فیصله وکړه به تاسو ته خوشي وې آو نو بس فیصله ورته وروړه وې تاسو کوم کسان چې ریبلیه سي اسلام او سټیټ خلاف وچته کړی دا او دا لوی د سیستم وکړی دا یعنی فایټرز کمبیټنټ اب ټول قتلو اب ټول څه کو اب وجنو او تاسو شذ او تاسو نور نان کمبیټنټ خلک دا به غلامان او وینځي دا به شي دا به غلامان او وینځي صحیح او چې واپس راغې پیغمبر علیہ السلام ته فیصله وی ما چې فیصله دغه څه پیغمبر علیہ السلام الحمدلله سعد ستا په ذهن کې خدای هغه خبره واچوله چې کومه د خدای فیصله و نه کومه چې د خدای فیصله و داسې خلکو متعلق الله تعالی ته القا کړه انسپایر کړه درته نو دا تقریبا 400 کمبیټنټ خلکو چې هغه د دې فیصله په بنیاد باندې حضور صلی الله علیه وسلم قتل خو په دې کې دا کسانو کې یو عمرو بن سعد دا یهودي دی عمرو بن سعد دیم په دې کسانو کې راوسته شو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع وا چې نه دې سړي د خپل قوم ډېر کوی کړو چې ګوره دا تاسو کوم کوی دا ګوره ډېر یونیورسل قدر دی دا تاسو څه کوی دا څه شه دی دا ډېر لوی بدیانت دی دا کار مکوئ پیغمبر علیہ السلام ته انفارمیشن ملاو عمرو بن سعد ته یور فری تو آزاد شي کوم ځای اوسي صحیح او بل پکيو دا غنوم د زبیر څه شي زبیر ابن باتا دے اگر چې دغه ته کمبیټنټ په دې بدعدای کې شامل وو جنگیو خود پیغمبر علیہ السلام او صحابی د ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ
د حضور علیہ السلام مدینه ته دراتلو نه وړاندې د مدینه د خلکو میس کې یو جنگ شوی دی، هغه ته وایي جنگ بعاث. د مدینه دوه قبیلو میس کې یو جنگ شپږ شل کاله چلیدل. سره زمانہ شپږ شل کاله جنگ بعاث وکړه، د اوس او خزرج میس کې شو. فصلګونو خلک پکې مړ شوي. نو د ثابت ابن قیس باندې یو وار د دشمنانو حمله وکړه، اٹیک یې وکړ. نو زبیر ابن باتا هغه فوراً د خپل کور ته دننه کو پناه ورکړه. ثابت ابن قیس خپل کور ته دننه او پناه ورکړه. نو زبیر ابن باتا باندې چې پیغمبر علیه السلام نظر پریوت، نو ورته زبیر راشه را پاسه دا غویږي نو لومبه شروع ما باندې کوي. غریب ویره چې لومبه شروع افتتاح چانه کوي د زبیر ابن باتا نه اریانه چوکي لترش نوران. هغه ثابت ابن قیس ناسو رضی الله تعالی عنہ ثابت اوی جی حضور علیہ السلام د زبیر الله سنی سره دا غلاس کې ورک وی دې ستا په حواله. تاسو بهترین حکمت عملی دی. چې پیغمبر علیہ السلام دغه څه معاف کړی چې تاسو ثابت ابن قیس لب شلټر ورکړو موږ چې احسان نه یرو تازه دغه به دور اثر نو. پیغمبر علیہ السلام ورته خپل هیڅ تفسیر نه کړ، بس دا غلاس واغستو اور ثابت ابن قیس لاس کې وی دې ستا په حواله. صحیح اعلی غریب اوسم فکر مند چې د په حواله معنا چې ته وایي ته دې مرګ. خو ثابت ابن قیس هغه د پیغمبر علیہ السلام رازدارو نه په خبره باندې پوهیو. صحیح زبیر دې راځه نو بس بارے وست ویزا طریقه هغه به خدای دې شکر سره وکړي. وینا تا یاد دي تماله وزل شټر راکړه. بنی مستلق یو جنگ شوی دی، سیف الله خان علی کې څه شي بنی مستلق نسواد او طوا مستلق نه غزوه بنی مستلق هغه چې کوم کې واقع ده افق شروع شو. حضرت عائشہ باندې تهمت منافقین لګول، سورہ نور والا واقع. خدا او غزوه عذاب یو بل سره نږدې زمانه کې شي. د پنځم کال په آخر کې یو شو، د شپږم کال په ابتدا کې دویم شو. پدې کې د نورو قیدیانو سره سره د خیبر د يهوديانو سردار حيي ابن اخطب څه شي حيي ابن اخطب تواسا حيي ابن اخطب دې قتل شو جنگ کې. او د نورو قیدیانو سره سره د لور دام قید شي و. او هغه د لور نامه د جویریه رضی الله تعالی عنها. حضرت جویریه د مسلمانانو مور ده، پیغمبر علیہ السلام بیبی ده. حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها دام قیدی و. اوس پیغمبر علیہ السلام چې څو وخت قیدیان تقسیم کړل بطور غلام او بطور وینځه. نو جویریه دا ورکړه حسان ابن ثابت ته. چاته ورکړه؟ حسان ابن ثابت ته چې داستا وینځه. اوس حسان ابن ثابت قبول خکړه، خو بیا فکر مند چې زه خو یو غریب سړی یم، سیمه او دا خو سردار لور ده، د بادشاہ لور ده، د بادشاہ لور به زما د غریب کور کې څه وخت تیر کی. بس ذهن کې دار عادت چې راشه او تجویز دی. پیغمبر علیہ السلام طرح یې دا د بادشاہ لور ساتل دا خو یو لوی ګران کار دی. د بادشاہ لور د بادشاہانو کور کې خوشاله د دې وجه دا بادشاہ یو بل سره رشته کوي. صحیح ده؟ غریب سړي سره کوي رشته نه کوي. صحیح د محمدیانو کوم شاهي خاندان چې غریبان سره رشته کوي نه شاهي خاندان یاد اوس کوم مزيب موږ ځان دې بلال شي دي. صحیح شو. اوس د عربو بادشاہان چې دي ټول بس خپل کې یو بل سره رشته کوي. د اردن بادشاہ د شام زړو بادشاہانو سره د شام بادشاہ د عراق زړو خاندانونو خوشته کړه. یعنی اوس هم شاهي خاندان اگر چې اختیار نشته. نو پیغمبر علیہ السلام تراغه یې راځي زما خو یو مشوره ده وی غسه وی زغوان چې تاسو خپل اختیار کې واده خپل وینځه وساتئ.
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وخا حکم خداوندی راغی چاو پیغمبر علیہ السلام حسان ته وی غرا ولا زمون به ټینک ته نو در جویریه راو سره پیغمبر علیہ السلام ټینک ته او صحابه ته پته خو لګی چې جویریه د پیغمبر علیہ السلام ټینک ته راوسته شوی ده او صحابه چې مونږ دې کې فکر مونږ چې پیغمبر علیہ السلام به بطوري وینځه ساتي که بطوري شزا یعنی آزادۍ به نکاح به کوي ورسره او کنه بطوري وینځه به ساتي نو د وینځو لپاره هغه زمانہ کې حکم داو چې کله د کور بار راوځي نو مخ باندې پټوي مخ باندې حجاب بناچو او نور عامه زمانہ چې وي هغه به مخ پټو نو صحابه چې بس مونږ دې ته انتظار کوي چې سهار سو وخت کوچ کیږي او روانيږي نو ګورو با چې جبریا کلاو مشته نو کلاو مخ دې نو قومین زدا او کنه حجاب یې چولې نو بیا پیغمبر اسلام د شپې آزاد کړی دا او به تور شذ به ساتي نکاح صحیح نو سهار چې حضور اسلام منځ کو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ انو صحابه ته حکم کو وې زما د اوش په جوابانه پرده وتړي زما د اوش کو جوابانه پرده نو بس صحابه پوښ چې څه ده شذ ده وینځنه ده او چې پیغمبر اسلام پر سره نکاح کو او شذ ثابت شو نو دال تولی کوي سلور سو قیدیانو دې قضا سورہ سلور سو قیدیان اوس پیغمبر اسلام په جویریه آزاد کړو نکاح ورسره وکړو نو ټول صحابه خپل خپل غلام او ویل آزاد کړو پیغمبر اسلام الا دي دا د حضور اسلام الا دي خسران دي دا اخشان دي خسرګنۍ دي خشنی دي نو بس ټول آزاد کړو د سورہ حدیبیہ په موقع سیف الله خان د لیکل چې نن د اسلام د مخنا د بدنمات داغ چې خلک کوشش کوي په لګي چې دا دلر شي لکه خلک لګیا دي اسلام په داسې شکل پیش کوي لکه دا یو د ظلم نوم دی صحیح او چې څوک منون کې نه هغه سره د حیوانات سلوک کوي د حدیبیہ په موقع د سار د مانځو وخت چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عمرې نه منع کړی شوی سوار له صحابه سره او حدیبیہ کې ډیرو سورہ د شپې او کافرانو کوشش کو چې چیړوي کله جنگ شروع کې چې موږ ته موقع په لاس راشي او پروپاګاندا وکړي دا وګوره شر د پاره راغلي دي شر پسند دي تروریان دي د سار د مانځو وخت کې اتیا کسان راغلل چې په مانځو کې حمله وکړه خو صحابه هغه ته احساس شو چې څه خطر ده طرف ته نقل او حرکت کیږي لہذا هغه راسته کسان ونیول صحابه دا کسان د مانځو وړاندې ونیول چې د شپې مونږه سم حرکات اوریدلې دي نو اتیا کسانو مسلح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته راوسته حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته ګور تاسو مونږ ته ګورئ په احرام کې سکی احرام کې د جنگ په اراده نه راغلي دا حرکات خنه دي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا قیدیان ایزي رهایی کړ د حنین په موقع شپږ زره خلق قیدیان شوي سوره شپږ زره د حوازن قبیله وفد راغی پیغمبر علیہ السلام ته حوازن اور د خپل قیدیانو د رهایی خبره وته وکړه حضور اسلام تقسیم کړو قیدیان یې کړو چې کله تقسیم شي بیا خو د حکمران حق پاتې نشي هغه به انډیویډوال شي د سړي غلام د آزادۍ کا ساتي د سړي وینځ د آزادۍ کا ساتي حکمران خو فورس کول نشي ها چې زه پر تقسیم شي نه دي نو اختیار چا سره دی حکمران سره دی خو چې تقسیم شو بس بل څه اختیار وته
صحیح شو او شیرشاه باندې دوه گاڑی خرڅ کړي په راته رافته کې نو یې پورې گاڑی د پلاس کیو صحیح او هغه وینس لفم د لاس کیو صحیح نو خو دې اختیار څه سوره پیسې ویلې او سوره غوستي صحیح او چې اوس گاڑی ما طرف پر سره وینس لفا اما پیسې نه ورته سو اختیار نه ماره کړ صلی الله علیه وسلم کو تصور کو پاونډه نو بیا خو باندې کې کو چې کړ صحیح ده کہ کاغذ خود ما بنام لے گا کہ څنګه څه پلا خانه نو دې اختیار خبره ده ته اختیار وته نو چې دا قبیله رااله د پیغمبر علیہ السلام په اختیار کې یا په ملکیت کې چې کوم غلامان او وینځ راغلي په پیغمبر علیہ السلام آزاد کړل دا دا خو زما دي دا خو آزاد دا حوازن قبیله وفد راغی حیات راغی ټول په فرمان شو ټول خلک نیولې شي شپږ زره خلک نیولې شي په لاتونو خلکو د حوازن د قبیله خلک د حنین کې حوازن قبیله او کوي جنگي ده پتايه کې دوه غټي قبیله یو ثقيف یو حوازن یو ثقيف یو حوازن حوازن په کې غټه او د دوړو مشر میګه چې ده هغه ته توي وای نو بیا د دوړو قبیله بل بني توي ویل شي څه ویل شي ورته بني توي د دې وجه حاتم توي هغه د قبیله هغه د بني توي نو پیغمبر علیہ السلام اعلان عام کو چې مسلمانان د ټول مسجد تراجم شي بیا یو بیان وکړ چې دا د حوازن قبیله یو ډیلیګیشن او هیئت راغله ده او د خپل قیدیانو بارکه ما نه طلب کړل ما خپل غلامان او وینځ چې په سورې سکه راغلو هغه ورته خلاص کړ وی اوس داخلك د کفر نه توبه کړی دا او وفات راغله دای څه کړی دي کفر نه توبه کړی دا او مسلمانېږي چې مسلمانېږي باید چې موږ ته احترام ورکړو صحیح نه ما خپل آزاد کړ وې زه تاسو ته دا نه چې آزاد کړ مفت آزاد کړ زه معاوضه ورکول ته تیار یم بیت المال له وسور کوم ایواز ورکوم پیسې ورکوم خو چې څومره دي دا به اوس ورکم د کوم کسانو چې پاتې شي نو باندې مال چې بیت المال تراشي دا غي د غلامانو او د وینځو قیمت به هغه وخت ادا کوم چې پیغمبر علیه السلام دا تقریر وکړ نو صحابه ټول وی چې تا چې مفت آزاد کړ او د اسلام راوړل دي موږ دې لپاره پیسې غواړو موږ آزاد دا دې ولیکل حضرت ابوبکر سره بطور قیدی راغله د اشعث ابن قیس کیندی دا بنو کیندا ډېر لوی سره دی اشعث ابن قیس کیندی څنګه قیدی شوی سردار قیدی شوی خو چې څو ابوبکر ته پیش کړ رضی الله تعالی عنہ هغه لا سره پرانځي لا سره پرانځي مرګ دې حضرت عمر ته د هرمزان د میسان او د مناظر دا لاتی لوي هرمزان میسان او مناظر د دې قیدیان راوستي شو په شلګونو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه آزاد کړ اوس د بدر د قیدیانو نه خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معاوضه غستې و ټول نه چې کوم سره پیسې وي ځکه حضور علیه الصلاۃ والسلام تربوران ټول پیژندل چې څوک څومره وبو کې موږ پلانې پیژنې چې پلانې څومره وبو کې له سل د موږ ذکر کو د پیسو مې سونه موږ چې بس موږ یو مالدار سره شیخ مخامخ ناشته صحیح ټول موږ ته پته راځي څوک څومره وبو کې نو موږ ټول نه زیات په ډنګو وبو کې څوک شیر شاده دیکھو د جنگ قیدی څه شو دی نو خو بس د جنگ قیدی څه کو نن به قید کو نو او اختلاف ولې کو څه ولې څنګه شیر شاده
کنا غیبو وای شکر دې خلاص شو دې هغه روز ما خالو دې دیوالو لګې لاسو فتلو لاس لا څنګه لا کوي اخر نو دې شکر الله تعالی دې خلاص مار کړی نا تاسو ته خبره کړو کنه چې په خور نه ملاقات کړه تاید سبلا خان ته نه یاد په خور کې یو مولا غریب ګرځیدا او لنګوټه والے وړي راخستا او صفا سوترا کړه جامې لباس یې چولې او اسوا علاج کې دا تسبیح ور سره دی او کی شایننګ عینکې چولې دی او بهترین چوټې چولې دی صحیح اتلداري تلداري پښ په خور کې دی کنه صحیح اوس دا د قبایلو سکسان چې دا مالدار سړي په دغه چې وې تختو وسو پیسې وغواړو هغه وې تاسو مالدار سره دی ځکه تاسو دې جامې ته وګوره د 3000 روپو خو جامې چوری دا وې څوکلې ملخداري چې مناسب ټول جیداد هغه او غالبا بولن چې د مړي ور کړی نو په دا موټر کې واچو کلوروفان ورته دا وګه چې به خود شي به موټر کې واچو ویرسه او چې ورسو غریب په هوش ډوډۍ په لورکړه به دا زکم ځاین ای ورته پکلارا په حوصله غسل کې کاو دس کې کومس کې ځان برابر کراوي ټیک مونږ یو کو به دا څنګه ای ورته ته مونږ را تختولې ویولې خیر خوده دا قبایل یو وینو تاسو را تختولې وینو مونږ ته پیسې پکار دي نه ما ته پیسې نشته وینو تاسو راغونی واپس چې سوجو احسان دا غي ادرس راکا چې زما وارثان زما خو څوک ولي وارث نشته ولې تاسو کې د کومه قبيله ملکی د قبيله ملک نه خدای فارقه ته خو د دیریم په دې پېښور کې ملایکو په مسجد کې دی رہے هغه ته مونږ کوم هغه راته خوراک کوي زور ته مونږ کوم هغه راته خوراک او هغه په ما ډېر خوش نه دی هم خوشاله شي اخلاص شته صحیح نو دوی دا خبره کوي نو حال ته یو مشر سره ناستو دا مشر سره دی نوجوانان ته غوسه شو خدای مو به خو باسا هسه مو دا دومره منډه تړي والے ځان مستړک به مقصد ملا غریب عمره پر سر کړ دې هیڅ شی مو لاس لرانه دی صحیح هسه وخت ضایع کړ نو بل مشر ناستو وینا نه ضایع شوی نه دی زموږ مسجد کې امام نشته صحیح نو بس سو خوښتنه چې پیسې راکې خو موتی ولا نه کوي نو یو درې مشر را پاسې دا ناغه وینا نه زه ګورې دي امام په سیمه نه کوم دی حرام دی او کارلم به مسله ته پوښتنه چې حرام بلا په موږي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود بدر د قیدیانو نه دا معاوضه غوښته و خود صحابه په دور کې داسې مثال مونږ ته نه ملاوي چې هغه کله پیسو باندې قیدیان رها کړی دي خو بار ته دې قران کې تصور شته نو جایز دی سورہ محمد آیت کې مونږ ویلو فاما من بعد و اما فداء یعنی قیدیان چې راولي نو یا کو سره رسو احسان کوي یا که فدیه اخلي نو واپس لاته خپل سبق ته آیت نمبر 9 یا 10 په تدلار سي ما کان لنبی جائز د پیغمبر د پاره یکون له اسرا چې ود د پاره جنگي قیدیان مگر کلا حتا یسکن فی الارض مگر بعد دې نا یسکن فی الارض چې دې وینتوي کی پزما کې چې خلق hebat زده کی نو به څه کی خلق hebat زده کی چې غیتنه ام سشي دباو شي اوس که جنگ تلاړه او دغه سړم به رد نه جنگي قیدیان نیول سره کړل دی معنا خو درته بیا خو ستا مقصد څه بل څه دی ته بیا قیدیان نه ولي خرڅه بیا واپس تريدون غرض الدنيا تاسو غواړئ سامان د دنیا والله يريد الاخره الله تعالی غواړي اخرت والله غزيز الله تعالی قوي دی حکیم الحکمت والده لولا کتاب من الله اوس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خو پیسې غستې وسه قیدیانو باندې بیت المال لپاره ځکه نو ریاست ضرورت هم نو ریاست ته ضرورت پیسو ته ضرورت الله تعالی وایي چې دا پیسې واغست خو نه دي
خو جایز دینو کدا جواز نه نو واقعي سزا و مدر کړي او د دې خلاف یوازې په ټولو صحابه کې سو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه چې مړوي څنګه ورته وی وښني لولا کتاب من الله کچرنوي لیکل فیصله د الله جانبنا سبقا د مخکنه ثابته لمسکم نو رسیدل بوتا صافي ما خستم پاغ مال کې جتا سو غستره دوینه بطور فدیا عذاب عظیم لو عذاب بدر رسیدل فکلوا نخریتا سو مما داغ مال لا غنیمتم چې بطور غنیمت مواصل کړي دے حلا اصدق وګرا چې دی باندې الله تعالی بد عمرن چې د قیدیانو په سرو پیسې واغستې سموکړه د قیدیانو په سرو پیسې نو د دین وړاندې د غنیمت مال چې کومه خو صحابه کې تقسیم شو څه شو نو د صحابه شوبه پیدا شو وی هغه کې څه چلني حسنه چې هغه باندې خدای خفای نو فورا الله تعالی نه غنیمت حکم بل دی فکلوا خری مما غنمتم دا غنیمت نجتا سو اغست دے حلالا طیبا حلال پاکیزا واتقوا اللہ یریگے اللہ تعالی لا ان اللہ غفور رحیم تاکہ صلی اللہ تعالی بخل کے مہربان لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن زدنا ما ذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسوء تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظ